یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله په لیلة المعراج کې په شب معراج کې زه ولاړم آسمانو ته نو الله رب العالمین ما ته جنت او جنتیان دا راښکاره کړل، ما ته جهنم دوزخ او دوزخیان انسانان یې هم راښکاره کړل. رسول الله حدیث اوږد حدیث دی، هغه کې بخاري او مسلم دواړو حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه یو خواته زه و جبریل زما سره روانو، دا ټول منظر یې راښکاره کوي. یو ځای یو غټ څا او تنور دی، یو څا غوندې یو غټ تنور دی، په دې تنور کې لاندې ډېر ګرم انګار او اور لمبې دي، په دې تنور باندې ځینې نارینه او زنانې پکښې دي. هغه لاندې اور ډېر ګرم سي، هغه لمبې راپورته سي، لکه هغه کله کله غټ اور وي کوچنی کاغذ ور واچوي، هغه کاغذ وسوځل سي، د اور لمبې پورته کې وغورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې تنور کې ځینې نارینه او زنانې دا لاندې اور لمبې به دومره تیزې سوې چې د انسانان به د تناره خولې ته بالا راوستل، بالا به رالو برته به پلکې یې لسو چیغې او بغارې به والې، نارې او هغه به یې کولې د دې تناره اور. وایي ما جبریل سره پوښتنه وکړه یا جبریل دا څوک دی؟ دا نارینه او زنانې چې دا د تناره کې دي او دا اور لمبې راپورته کې بیرته کې غزار کې. جبریل راته وویله چې یا رسول الله دا زناکار نارینه او زنانې، دا هغه نارینه او زنانې چې دنیا کې به زنا د زنا لذت به خوښوي، د بل چا د لور او د خور سره به مخ توروي، د چا د لور او د خور عزت به اخیستی. یو صحابي رالی نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله ما واده نه دی کړی، نکاح مې نه ده کړې، ځوان یم او شهوت را باندې غالب دی، ته د زنا اجازت راکړه چې زه زنا بې واده بې نکاح زنا وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام اوله صحابه ډېر ورته په غوسه سو، ځینې صحابه تورې راوکښې چې دا څه وایي، د پیغمبر علیه السلام څخه د زنا اجازت غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته اشاره وکړه ته کښېن. هغه ځوان یې راوغوښتې، اول یې د هغه پر سینه باندې لاس کښېښو. یا ځوان وایي د رسول الله د لاس هغه ټنډک او یخوالی مې په خپل زړه او سینه محسوسه کړي. او بیا رسول الله دعا راته وکړه ای الله د ده د زړه د زنا د شوق او د زنا لذت وباسي. دویم به نبی علیه السلام ما ته وویل، اصحابي وایي ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک بدکاري وکړي، زنا وکړي، مخ تور کړي ورمال؟ یا رسول الله نه غواړې، زه دا نه غواړم، نه برداشت کوم. او بیا نبی علیه السلام راته وویل چې ته دا غواړې ستا د خور سره یو څوک زنا وکړي؟ ما ورته ویل یا رسول الله قطعا نه. وایي ما ته خپل رشته داران راوښول، نبی علیه السلام ستا د پلانې رشته دار زنانې سره د پلانې سره د پلانې رشته دار سره ته دا غواړې چې څوک مخ ورسره تور کړي، زنا ورسره وکړي، عزت و پرده یې واخلي؟ والمال یا رسول الله دا زه نه خوښوم. نبی علیه السلام راته وویله چې ته د چا د زنا د چا سره د کمې زنانې سره د زنا اجازت غواړې، هغه د یو چا لور ده، د یو چا بیبي ده، د یو چا خور ده، د یو چا زنانه ده. نو ځکه نبی علیه السلام ویل لکه څنګه چې ته د چا عزت لوټول نه غواړې، خپل عزت د خپلو زنانو ده ستا نه برداشتېږي، د هیچ هم د خلکو د خپلې لور او د خپلې بچي عزت لوټول د هیچا نه دي خوښ. په دې وجه باندې عزیزانو عرض مې دا کوي چې زنا یو داسې منحوسه عمل دی چې الله رب العالمین دې ته فاحش ویلی دی، مقتن. الله وایي زما غصه راپاروي څوک چې زنا کوي، الله وایي ما په غصه کوي. او الله رب العالمین وایي زنا ډېره بده لار، یقینا زنا ډېر بد عمل. علما لیکي کم سړی چې زنا کوي د ده د مخ به نور د صالحانو نور لاړ شي، د ده د عبادت به د عبادت الله توفیق نه ورکړي. لمونځ به کوي، په لمانځه به ولاړي، بس هسې به ولاړي لکه یو بت چې ولاړ دی. په لمانځه او په عبادت کې هغه به اول خو الله توفیق نه ورکوي، که مانځه را هم سي لمونځ به بې خونده وي، د لمانځه لذت خدای ځین واخلي، د عبادت ذوق د زناکاره سړي څه واخلي. دویم دا د ده په مخ کې د نیکانو او د مسلمانانو نور نه، د زناکاره خلک تی وګوري مخ یې داسې که څم سپین و سور وي، لیکن مخ یې داسې بې نورې د لرې ځای سړی ورته وګوري د سړي نفرت ځین کېږي، مخ کې نور یوه ذره نه وي. د زنا دا نحوست دی. او بل دا د زنا نحوست دی څوک چې زنا کوي د ده رزق به تنګېږي، هر څومره دولت لري د ده رزق به د زنا په وجه باندې عمر به بې برکته سي او زندگی به بېچینه سي. زناکاره انسان همیشه بېچینه وي. او بل علما لیکي چې کوم څوک زنا کوي د زناکاره سړي غیرت به ولاړ سي، بې غیرته به سي، د چا جواب به نه لري، د چا سره به هغه نسي کولی، مقابله نسي کولی، زور ازمایي به نسي کولی. په دې وجه باندې علما لیکي چې د زناکاره سړي د زندګۍ سره عزت ولاړ سي. دا زناکاره سړی قطعا هم
په قوم کې په علاقه کې عزتمن با عزت او با وقار نه بې عزت او ذلیل زناکار انسان. په دې وجه عزیزانو الله رب العالمین دې د زنا څخه موږ حفاظت وفرمایي. زنا یو داسې منحوس عمل دی چې الله رب العالمین په دې ته فحش مقت د خدای غضب راپاروي. په دې وجه باندې د زنا څخه الله مې د حفاظت وکړي، د زنا څخه ځان وساتو او د زنا څخه ځان ساتل د جنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی و ماته د دوو اندامو ضمانت راکي زه د جنت ضامن یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن لی ما بین اللحیین و ما بین الفخذین اضمنت له بالجنه. رسول الله وایي د دوو ورنو په مابین کې یعنی شرمګه او د دوو زامو په مابین کې یعنی زبان ژبه د دې دوو چې ماته صحیح استعمال څوک ضمانت راکي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه د جنت ضامن یم. الله رب العالمین دې د زنا او د بدکاری بې حیايي څخه وساتي. الله مې د دې څخه وساتي چې یو مسلمان لور خور او دغه بیبي عزت اخلو. الله رب العالمین دې تمام مسلمانان د داسې ناوړه او د داسې بد عمل څخه حفاظت وکړي.